السلام علیکم ګایز نن برته زه په دې ویډیو کې ښیم چې کوم دی دوه شیزونو طریقه یو چې کوم دی سکرین ریکارډینګ به څنګه کیږي او بله خبره دا چې چینل به څنګه مونیټایز کیږي چې څنګه مطلب سبسکرایبر به څنګه سیوا کیږي نو راځئ ما سره اوسئ په دې ویډیو کې زه به تاسو ته د دې طریقه ښیم پهله خبره دا چې کوم دی نو زمونږ سکرینینګ مطلب د موبایل کې چې کوم سکرینینګ ریکارډینګ دا به څنګه کیږي د لپاره کومه طریقه پکار ده نو راځئ دا فولډ نه دا فولډ دا به لاندې راښکته کوئ داسې دا فولډ همداسې راښکته کوم بره لاندې مخامخ لیکلی شوي دی ایس کیپچر لیکلی شوی دا ایس کیپچر دې باندې بس کوئ کلیک په کوئ دې باندې چې دې باندې تاسو کله کلیک کوئ نو مخامخ ښکاري دا ګورئ سکرینینګ ریکارډینګ مخامخ ښکاري سکرین ریکارډینګ په دې به څه شی وکړئ په دې به کلیک کوئ صحیح ده که چې بس دې باندې مخامخ کلیک کوو نو مخامخ به ستاسو ریکارډینګ څه شي شروع شي صحیح ده که نه زما ریکارډینګ شروع دی دا سره مخامخ به ستاسو ریکارډینګ به څه شي شروع به شي ها نو چې ستاسو ریکارډینګ شروع شو تاسو د څه شي مطلب ګورئ مطلب دا چې زه به درته ویم چې تاسو که هر یو شی ګورئ دې کې ستاسو څه شی کېږي دا ریکارډ کېږي ګرلای ته ځئ هر یو شی ګورئ مطلب دا زه پکې اوس په دې یوټیوب کې چې کوم دی روان یم څه شی کوم سکرین ریکارډینګ کومه صحیح ده که نه ها اوس درته طریقه ښیم د څه شي بله طریقه ښه ده که تاسو وایئ چې زما د یوټیوب چینل چې کوم دی مونیټایز شي یعنې چې مطلب دا چې زما سبسکرایبر دې سیوا شي نو سبسکرایبر د سیوا کولو لپاره کومه طریقه پکار ده نو راځئ ما سره اوسئ زه تاسو ته په دې کې ښیم را به شئ یوټیوب ته به را به شئ نو دې کې به تاسو څه وکئ د یوټیوب کې به چې کوم دی تاسو مثال به تاسو سره دلته کې به ولیکئ چې ډیلی انګلیش ود دا مخامخ ډیلی انګلیش ود امرات خان صحیح شو فار ایگزامپل دا ما یو ویډیو دا ورکړه نو دې کې به تاسو وکئ دا مخامخ دا مثال د یو ویډیو ما دا کلیک کړه دا چې ما کلیک کړه کنه مثال به طور سره نو دا ما دا ویډیو کلیک کړه تاسو وایئ که زما سبسکرایبر دې سیوا شي یعنې مثال د یو مشهور کس به نوم به وګورئ مشهور مطلب زه به درته ووایم چې قاسم علي شاه شو فار ایگزامپل هغه لکه د هغه سبسکرایبر هم سیوا دی یو مشهور سړی دی او ډېر قابل سړی دی نو تاسو به څه وکئ د هغه په کمنټ کې چې کوم دی ولیکئ مخامخ کمنټ ښکاري که نه دا ایډیټ کمنټ چې کوم دی دا نه دې باندې به تاسو کلیک کوئ په دې باندې چې تاسو کلیک کړئ بیا به تاسو ولیکئ دلته به ولیکئ چې سب لکه سب ټو سب چې تاسو ولیکئ که نه او څه به کوئ بیا به دا دې بټن به ووایي کلیک پې کوئ نو دا به هغوی ته څه شي مخامخ په هغې ته به ورشي صحیح ده که نه نو دا چې کله هغې ته ورشي مطلب د سب ټو سب نه مراد څه دی سب ټو سب نه مراد دا دی چې سبسکرایب ټو سبسکرایب یعنې که زه به ستا چینل سبسکرایب کړم ته به زما چینل سبسکرایب کړم مثال به طور سره خپل ملګرو کې یو بل ته ووایي چې یار تاسو زما سب ټو سب کوئ مطلب ته زما چینل سبسکرایب کړه زه به ستا چینل سبسکرایب کړم نو په دې سره به چې کوم دی ستا څه شی کېږي سبسکرایبر به سیوا کېږي او چینل به ستاسو په خپله بیا مونیټایز کېږي نو دغه اصل طریقه ده دې صحیح ده که نه نو که ویډیو خوښه شوي نو پلیز لایک او سبسکرایب او شیر کوئ تھینک یو سو مچ فار واچینګ